صرف یو دوی درې خبرې مې کولې چې الله تعالی زموږ ستاسو د ثواب تسلسل بیکاره نه کړي. یوه خبره مې دا کوله چې غالبا د روژې ډېرې مبارکې ورځې دي او دې شپو کې انسان د دوه درې خبرو ډېر خیال وساتي. یو د دې خبرې ډېر خیال وساتي چې انسان خپله زندگی په دعا کې تیره کړي. نن د انسانیت د زندګۍ پریشانۍ ډېرې زیاتې دي. هر سړی په خپله شخصي زندگی کې، په اجتماعي زندگی کې، د کور په زندگی کې، په تجارت کې پریشانه معلومیږي او د پریشانۍ د حل دپاره خلق مختلفې لارې لټوي. لیکن که سړی د الله و دین ته فکر ورکړي نو د پریشانۍ دپاره بهترین عمل هغه دعا ده. نو یو په دې شپو کې بهترینه دعا کول او دعا دا د عبادت مغز دی او الله تعالی د مشکلاتو حل په دعا باندې کوي. که سړی سهار دعا کوي، که ماښام دعا کوي، که د ورځې دعا کوي، که د شپې دعا کوي، بیا خاص کر د پیشلمي پر وخت باندې دعا کول. د حضرت یوسف علیه السلام د ورونو سره چې کله کمزوري وسوله، چې کله دوی خپل ورور وڅاته ور واچاوی، چې کله خبره په آخر کې ښکاره سوله، نو آخر دی ورونه توبهګاره سو او پلار ته وویل اولیا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ولې پلاره زموږ د ګناه مغفرت راله وغواړه چې موږ پر دې خپل عمل باندې توبه وکړو. پلار ورته وویل ساستغفر لکم، زه به ستاسو دپاره مغفرت وغواړم. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې پلار دا ټول بچان را جمع کړو او خاص د تهجد او د پیشلمي پر وخت باندې وو او پلار هغې ته دعا کوله الله تعالی د ټولو مغفرت وکړي. او دویمه زه دا خبره کوم چې دې شپو کې زموږ او ستاسو د یو حساب مطابق غالبا نن 19مه روژه ده او سبا به غالبا 20مه روژه وي. سبا خاص کر د یو بهترین عبادت چې هغه اعتکاف دی، د هغې ډېر بهترین سیزن دی. اعتکاف څه معنا؟ د اعتکاف معنا دا ده چې یو سړی د الله تعالی دربار ته ننواتې ورسي. تاسو ګورئ دنیا کې چې د یو چا جرم سوي، خطا سوي، نو هغې د هغه چا دربار له ننواتې ورسي، که په هغې کې لږ انصاف وي، په هغې کې لږ انسانیت وي چې یو سړی دومره عاجزي وله ورړي نو هغې خامخا بخښنه کوي. نو اعتکاف د الله تعالی دربار ته ننواتې ورتلل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې یو چاته الله تعالی د اعتکاف نصیب ورکړي داسې دی لکه دوه قبول حج، دوی قبول عمرې چې راسي. او دویمه خبره دا ده چې د اعتکاف په عبادت کې لیلة القدر یقیني او لیلة القدر د شپې عبادت دی چې الله تعالی د یوې شپې عبادت در 1000 میاشتې افضله بولي. چې کله سړی د هغې ضرب وکړي غالبا ټول عبادت 4 کاله 6 میاشتې راسي. چې یوه شپه عبادت د سړي په نصیب سي الله تعالی داسې لیکي چې دا سړی 4 کاله 6 میاشتې پر عبادت ولاړ. او زموږ ستاسو اکثره عمرونه یې د عمره، نو ځکه دا یو موقع د لاسه مه ورکوئ. خو زه دا یوه خبره کوم که یو څوک فارغ او د دنیا ډېر مصروفیات نه لري، بلکې که د دنیا مصروفیات لري هم چې هغه مخ وشاته کړي 10 ورځې په خپله زندګي کې د اعتکاف بندوبست کول چې کم سے کم یو ځل خو د سړي لیلة القدر یقیني سي.
او چې ليله القدر یقیني سو د سړي د ټولي ژوندۍ عبادت ولیکل او زعام د نوجوانانو ته وایم کڅوک به غم اعتکاف کاږي او کڅوک د عبادت او د تلاوت څخه خوند اخلي زموږ د مسجد لاندې تیخانه هغه د اعتکاف لپاره ډېر موضوع نه وي ځکه هغې کې ټوله ورځ شپه بجلي اکثره وخت او د هغې دپاره دا اوداسه اوبه او دا څه وي که د یو چا خپل بندوبست کېدی سي چې د کوره څه ساله نور لراوي هم صحیح دی او که د لوی جومات سره جوړ کړي د دې مسجد په څنګ کې ښې حجرې دي په هغې کې خپل سالن هم ځان له برابرولی سي نو موږ خو خامخا چاته نه وایي چې دلته اعتکاف وکړي که د یو چا زړه غواړي که د یو چا د اعتکاف اراده وي او چا د اعتکاف ثواب ته سوچ و فکر وي نو هغې په دغه ځای کې اعتکاف کولی سي او زموږ سره به اکثره حافظان هم یو سړی د ورځې که چیرې د قرآن کریم تجوید زده کول غواړي هغه حافظان یې ور زده کوي که یو درې او څلور سورته یادول غواړي هغه یې ور ترتیب ورښیي او هر مازدیګر به انشاءالله پر دې ځای باندې بیانې نو د دې اعتکاف او د ده وخت دا به ډېر ښه پر اصولو باندې برابر سي نور خو زما نن ځګر ډېر خراب دی نو نور مجلس به انشاءالله سبا له به خدای مهربانه دی ځګر به سم کړي بیا به سبا نور مجلس کوو الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې قبول کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.